طالبانو او امریکا پر اقتصادي او بانکي مسایلو بحث کړی. سلام، وخت مو پخیر. د طالبانو د قطر دفتر ویان نعیم په تازه ټویټ پیغامونو کې لیکلي چې ادم بولر په دوحه کې د سیاسي دفتر له مرستیال شیر عباس ستانکزي سره په افغانستان کې پر پانګونې او اقتصادي پراختیا خبرې کړي دي. د نعیم په وینا دواړو لورو په افغانستان کې د سولې پر راتګ ټینګار کړی او په وینا یې افغانستان هم هغه مهال د پانګونو او اقتصادي فعالیتونو لپاره مناسب دی چې له دایمي ثبات څخه برخمن وي. د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې مشر ویلي چې افغانستان د پانګونو د جذب لپاره غوره فرصتونه لري، نو طالبانو ته پکار ده چې جګړه او تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو هم په دې لیدنه کې ژمنه کړې چې دوی په افغانستان کې د پانګونې او سترو پروژو د عملي کولو لپاره فرصت برابروي. طالبان او امریکا داسې مهال پر اقتصادي مسایلو خبرې کوي چې په افغانستان کې روانې خونړۍ جګړې د افغانانو ژوند تریخ کړی دی.